دوستان تاسو په دا سایت کې ویډیو کولای شئ. دغه ویډیو نن سبا بیخي زیاته وایرل شوې ده. زیاتره کسان دغه ویډیو شریوي او له دغه ویډیو سره لیکي چې په پاکستان کې دغه تر ټولو غټ کتواله سړی ده، یعنی تر ټولو جګ سړی ده. نو آیا دوستانو په رښتیا هم دغه سړی دغونه جګ ده یا که چیرې دغه یو فلټر ده؟ نو په دې ویډیو کې زه تاسو ته مکمله معلومات درکوم. دوستانو دغه ویډیو چې ده دغه درواغ ده، دغه فیک ویډیو ده، دغه یو فلټر ده. دا فلټر په ټیک ټاک کې راځي. نو تاسو هم دغه رقم ویډیوګانې دوستانو جوړولای شئ، یعنی دغه رقم فلټر په خپل ویډیوګانو باندې استعمالولای شئ او په ویډیو کې خپل کټ چې ده هغه غټولای شئ. نو دغه فلټر تاسو څنګه استعمالولای شئ په دې ویډیو کې زه تاسو ته مکمله معلومات درکوم. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ او ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دغه طریقې څخه فایده واخلي. نو نور وخت نه اخلم، زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. نو دوستانو دغه فلټر په ټیک ټاک کې راځي. دې لپاره به سمپل تاسو په خپل موبایل کې ټیک ټاک خلاص کړئ. کله سم تاسو په خپل موبایل کې ټیک ټاک خلاص کړئ دوستانو تر ټولو اسانه طریقه درښیم. سمپل به تاسو هغه ویډیو راواړوئ. کله سم دوستانو تاسو هغه ویډیو راواړوئ. ګوره دوستانو په هر ویډیو کې هر فلټر استعمال شوی وي هغه فلټر دلته لاندې ورسره لیکل شوی. ګوره په دغه ویډیو باندې دغه فلټر استعمال شوی ده، دغه د باډي بلډر فلټر استعمال شوی ده. نو راځو اوس ګورئ چې دغه فلټر نورو څونو کسانو استعمال کړی ده. لاندې ګوره موږ سره دغه د ګول سرکل سي ده. سمپل به دغه ګول سرکل باندې تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په دغه سرکل باندې کلیک وکړئ نو دوستانو دغه فلټر سی بل هر کس استعمال کړی وي هغه به هم دلته راوړي. ګوره دغه فلټر دغه کس هم استعمال کړی ده، دغه فلټر دغه کس هم استعمال کړی ده، یعنی دغه فلټر دغه کس هم استعمال کړی. یعنی دوستانو دغه فلټر ده، دغه فلټر تاسو هم استعمالولی شئ او په ویډیو کې خپل کټ چې دغه غټولی شئ. نو اوس که چیرې تاسو غواړئ چې دغه فلټر استعمال کړئ، دغه فلټر به تاسو استعمالوئ څنګه؟ ګوره لاندې دغه باډي بلډر څه ورته لیکلی دی. سمپل په دغه باډي بلډر باندې به تاسو کلیک وکړئ. لاندې ګوره یوز دس افیکټ، په دغه یوز دس افیکټس باندې به تاسو کلیک وکړئ. نو دوستانو اوس تاسې دغه فلټر استعمالولی شئ. له ځانه ګوره دا رقم ویډیو جوړولی شئ او د خپل ځان کټ چې دغه دوستانو ګوره تاسې غټولی شئ. او دغه رقم دوستانو که چیرې تاسې دغه ویډیو نسئ پیدا کولی نو بیا اسانه طریقه یې دا ده. سمپله دوستانو دغه لاندې جمع بټن چې ده په دغه جمع بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دغه جمع بټن باندې کلیک وکړئ لاندې ګوره دوستانو له موږ سره د افیکټس اپشن ده، په دغه افیکټس اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په افیکټس اپشن باندې کلیک وکړئ ګوره څنګ ته سرچ بټن ده، په دغه سرچ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په سرچ بټن باندې کلیک وکړئ دلته به سمپله تاسې باډي بلډر کې سرچ کړئ. باډي بلډر دغه تاسو کتلی شئ. کله چې تاسو باډي بلډر کې سرچ کړئ دوستان ګوره دغه اول فلټر به تاسو ته راواړوي. سمپله په دغه فلټر باندې به تاسو کلیک وکړئ. نو ګوره دوستان تاسو کتلی شئ چې دلته موږ دغه فلټر په خپل ویډیو باندې استعمال کړئ او د موږ کټ څخه هغه هم راغټ کړئ. نو اصل کې دوستانو دغه یو فلټر ده. دغه فلټر تاسو هم په ټیک ټاک کې په خپل ویډیوګانو باندې استعمالولی شئ او خپل کټ غټولی شئ. نو دوستانو کوم ویډیو خوښ شوی ویډیو در سره لایک کړئ، له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. د ملاویک په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.